ښه په دې برخه کې ما اړین وګڼه چې یو ډي پي باره کې هم لږ معلومات درکړم چې یو ډي پي څه دی. که څه هم موږ د ټي سی پي په هکله وغږېدلو خو یو ډي پي هم چې دی لکه ټي سی پي غوندې کار کوي. یو ډي پي څه ته وایي؟ یوزر ډیټاګرام پروتوکول. دا هم د ټي سی پي غوندې کار کوي. که ټي سی پي بیا هم تکرار کړم ترانسمیشن کنټرول پروتوکول ته وایي یا اکثره د څنګه استعمالي دي ټي سی پي آی پي ورته وایي که نه. ټي سی پي آی پي یعنی هر ارتباط چې مطلب د اپلیکیشن لیر نه فرض وکړئ یو کمپیوټر دی له مثلا ارتباط پیدا کوي بل شي نه سره یا نیټورک یې مطلب که نه یا یو پاکیټ لیږي د ډیټا پاکیټ که نه نو دوی ارتباط چې نه طریقه کېږي آی پي انټرنیټ پروتوکول طریقه چې دوی غواړي مطلب ارتباط پیدا کړي له بل سیستم سره که نه د هغې چې طریقه کېږي چې آی پي ادرسونه پاکیټونه چې دي هغه چې کله لیږل کېږي هغه ټي سی پي باندې لیږل کېږي. ټي سی پي طریقه مثلا یو سیستم نه بل سیستم ته لیږل کېږي. نو یو ډي پي چې د عین کار د ټي سی پي غوندې کوي خو توپیر فقط دا دی چې د ټي سی پي چې دی ډېر زیات اعتباري دی. مطلب ډیټا پکې لیږل کېږي په مطلب یعنی ډیټا پکې ورک کېږي نه د امنیت له لحاظه هر څه له نظره. یو ډي پي چې دی ټي سی پي چې دی ښه دی ترانسمیشن کنټرول پروتوکول. اما مشکل دا دی چې سرعت یې کم دی. برعکس بلې خواته یو ډي پي چې دی سرعت یې ډېر زیات دی اما د اعتبار وړ دومره نه دی لکه ټي سی پي غوندې. فقط دومره پې باندې پوه شئ. بیا هم لکه که بیا هم لږ تاکید پې باندې وکړم چې ټي سی پي او یو ډي پي چې دی دواړه چې دي د ډیټا د لیږلو لپاره کار ورکوي چې دوی دواړه چې سره کار کوي انټرنیټ پروتوکول سره کار کوي. صحیح ده؟ یعنې د غلط طریقې کار کوي چې یو ډیټا لیږل کېږي د آی پي پاکیټونه چې دي هغه چې کله لیږل کېږي ټي سی پي او یا یو ډي پي له طریقه هغه لیږل کېږي. صحیح ده؟